دا یې ګورئ دا په دې کې خلک کاغذونه او چټلۍ غورځوي. دلته بیا بله چوکۍ ده چې دا شی پې لیکلی دی ایروین او ماورین who's the original loved by all the whole family. یعنې د دې مطلب دا و چې دغه څوکۍ د هغه چا په یاد دلته ایښي دي چې هغوی دلته راتلل او دغه ځای پرې ګران و، دلته به یې خوند اخیسته. او د دغو څوکیو لګښت هم د دوی کورنیو ورکړی دی. نو د دې معنا دا ده چې حتمي نه ده چې خلک حکومتونو ته منتظر وي. هغه هم داسې حکومتونه چې په خپله مشکلات لري، که یا له جګړې راوتلي دي یا په کار سم نه پوهېږي. ولس هم څه کولی شي او اقلا دغسې په پارکونو کې یوه نیمه څوکۍ کېږدي او پرې ولیکي چې دا زما د پلار او د نیکه او د تره په یاد، او لګښت یې په خپله ورکړي. دومره پیسې نه